په بازار کې یو نوی دکان خلاص سو چې پاغه کې خوندان خرڅېدل. دا دکان چې څنګه خلاص سو د ښځو ډېر لوی تعداد د بازار طرف روان سو. هر ښځه د دکان داخلېدو دپاره بېچینه وه. د دکان سره پر یوه بورډ باندې لیکلي وو چې هر ښځه دا دکان ته صرف یو وار داخلېدی سي. په دې دکان کې 6 منزله دی او د دا ښځې چې زړه وغواړي د هر منزل څخه خپل دپاره خاوند اخیستلی سي. خو که یو وار د یو منزل څخه لوړ بل منزل ته وختله نو لاندې هغه منزل له برته نسي راتلی. یوې ښځې ته د دکان د داخلېدو موقع میلاو سوه. پر اول منزل باندې دا لیکلي وو چې د دې منزل خاوندان ښه پر روزګار برابر دي اور الله والا دي. خو دا ښځه دویم منزل ته وخته. هلته لیکلي وو چې د دې منزل خاوندان ښه پر روزګار برابر دي الله والا دي اور کشنیان هم خوښوي. دا ښځه دریم منزل ته وخته. هلته لیکلي وو چې د دې منزل خاوندان ښه پر روزګار برابر دي الله والا دي کشنیان هم خوښوي او ښایسته هم دي. دا ښځې لږ د ځان سره سوچ وکړي خو بیا زړه نه ومنله. څلورم منزل ته وخته. هلته لیکلي وو چې د دا منزل خاوندان ښه پر روزګار برابر دي الله والا دي کشنیان هم خوښوي ښایسته هم دي اور په کور کې کارونه هم کوي. دې ښځې د ځان سره سوچ وکړي چې داسې هم خاوندان سته لیکن بیا زړه نه ومنئ اور 5م منزل ته وخته. هلته لیکلي وو چې د دا منزل خاوندان ښه پر روزګار برابر الله والا دي کشنیان هم خوښوي ښایسته هم دي په کور کې کارونه هم کوي او رومانټیک هم دي. دا ښځې د ځان سره سوچ وکړي چې دا خاوند بالکل زما دپاره ښه دی او دا رقم خاوند زه نسم پیدا کوی. خو بیا یې هم زړه نه ومنل او 6م منزل ته وختله. په 6م منزل کې لیکلي وو چې په دا منزل کې خاوندان نه خرڅېږي اور ته چې یې 3338 ښځه یې چې دا منزل ته راختلې او دا د دې خبرې ثبوت دی چې ښځه هېڅکله هم نه خوشحاله کیږي. زموږ د دکان ته د راتلو ډېره مننه. صبر او شکر یې زده که اور دا سیړیانې چې دي دا د بندې شوه کیږي. دوستانو که تاسو دا کیسه خوښه کړې ده نو زموږ دا ویډیو د خپل ملګرو سره پر واتساپ باندې پر فیسبوک باندې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.